ګرانو لیدونکو السلام علیکم. میډیکل او ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. زه ډاکټر عرفان الله عرفاني نن تاسو ته په دې ویډیو کې دا وړاندې کوم چې والټ څه شی دی او د پای والټ څنګه جوړ کړو. نو مخکې دې چې ویډیو ګورئ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د بیلینګ علامه ټیک مارک کړئ یا ورباندې کلیک وکړئ. نو اول راځو خپل د پای اکاونټ کله چې د پای اکاونټ خلاص کو یعنی خپل اکاونټ د پای سه په موبایل کې د هغه اپ خلاص وي یعنی تاسو انسټال کړی وي. نو راځو د پای ته کله چې پای ته داخل شو د پورته د پای په کونج کې درې نو خطونه سر په سر دي دې باندې کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړ نو راځو پروفایل ته چې کله رالو نو دلته مهمه نقطه دا ده چې د تاسو اکاونټ باید د پاسورډ واسطه باندې یا هم تاسو پاسورډ ټیکنیکل صحیح داخل کړی وي او هغه ویریفای شوی وي یعنی تاسو باید خپل تایید شوی وي پاسورډ. نو پر دې اساس سره موږ کولی شو چې والټ جوړ کړو. که چېرته تاسو دغه پای کې دا پاسورډ نه وي تایید شوی نو ممکن تاسو ونه کولی شئ چې والټ جوړ کړئ. البته زما په اصلي اول اکاونټ کې هم پاسورډ هم فیسبوک ویریفیکیشن دی او هم اکاونټ دغه فون نمبر د درې سره ویریفای دی. نو تاسو دا اکاونټ کې د نمونې لپاره د زده کړې لپاره خلاص کړو. نو راځو داسې کله وکتل چې پاسورډ تایید دی او پاسپورټ صحیح علامه ده. نو راځو اول یو براوزر را انسټالوو د پلی سټور څخه. دا ما مخکې هم انسټال کړی دی. تاسو به ورته ولیکئ پلی سټور ته یعنې تاسو به پلی سټور کې ولیکئ پای براوزر. کله چې پای براوزر ولیکل نو سرچ به کوئ. سرچ کوئ دلته اولنی اپس ده د پای براوزر په نامه باندې به تاسو ته راخلاص یم. او که چېرته ستاسو پلی سټور کې نه ولو تاسو کولی شئ په ګوګل کروم کې هلته ورته ولیکئ او د ګوګل کروم څخه یې مستقیم انسټال کړئ. نو دا باندې کلیک کوو. دا کله کلیک کوو نو دا به تاسو انسټال کړئ. ما خپله انسټال کړی دی مخکې له وخت څخه. نو زه په اوپن باندې کلیک کوم. کله چې په اوپن باندې کلیک وکړ نو بیرته له پای څخه وځو. پای براوزر څخه وځو. راځو خپل پای نیټورک اپ ته چې کله رالو نو پای نیټورک اپ ته چې کله رالو بیرته بیا راځو د پورته کونج کې درې خطونه بیا باندې کلیک کوو. راځو دلته پای براوزر چې لیکلی ده بیا باندې کلیک کوو. کله چې کلیک وکړ دغه انسټال اینډ ساین انټو پای براوزر د لیکنه څخه د هغو څخه ښکته راځو د دلته لیکلي ساین انټو پای براوزر دې باندې کلیک کوو. کله چې دې باندې کلیک وکړ نو منتظر کیږو چې دا لینک مستقیم یا ګوګل کروم ته ځي. له ګوګل کروم څخه بیرته راځي پای براوزر ته. کله چې پای براوزر ته راغلل نو منتظر کیږو چې هغه مشخصه ټول معلوم سي. نو دلته موږ ته څو ګزینې راکړس یعنې چټ پای ده یعنې هغه د پای چټ چې کومې مثلا خبرې یا لیکنې کیږي. دوم چې ده دا والټ ده. دا والټ باندې موږ بیا کلیک کوو. دلته نورې خبرې هم زیاتې دي. هغه ماین پای ده، بلاک چاین ده، پیډوال پای ده او برین سټروم پای ده، همداسې کې وای سی پای ده. نورې خبرې هم زیاتې دي خو تاسو اول باید والټ جوړ کړئ. د هغو څخه وروسته چې مهم شی ده هغه کې وای سی ده. کې وای سی ده یعنې یو هېواد لپاره یعنې دا ډېر مهم ده چې دا باید پای کې تاسو خپل پای اکاونټ کې دا باید تایید کړئ. نو اوس راځو پای والټ باندې کلیک کوو. کله چې پای والټ باندې کلیک وکړو نو دلته راته لیکلي دی پورته جنریټ یور والټ ډونټ پریس بیک بټن انټل یو finish the whole process. وکله چې تاسو دا پروسه باندې یعنی جنرال والټ باندې کلیک وکړ تاسو باید دا پروسه مخ ته ویسئ تر څو پورې چې تکمیل شوي او بیرته بک یا شاته مه راګرځئ. نو جنریټ والټ باندې کلیک کوو د ریډ کلر باندې. کله چې کلیک ورباندې وکړ منتظر کیږو تر څو بله صفحه موږ ته راخلاص دا ته راخلاصولو. دلته لیکلي دي پورته your wallet is successfully created store your phrases. ستاسو والټ په کامیابي سره تکمیل شو یعنې جوړ شو.
او کوم فریسیس ده و دغه ستاسو ذخیرهګاه په یعنی دغه کومه نوشته تاسو وینئ دلته چې دا ټول مکمل خصوصیات دي یعنی دا چې دي وایي کله چې تاسو خپل والټ انلاکوئ یا هم مثلا مشکل پیښ په آینده کې نو د دې کوډ په واسطه باندې به تاسو دا خلاصوئ نو دا کوډ چې دی وایي ډېر مهم دی او دا فریزز ته دا باید وایي چاته ونه لیږل سي دا د یو مخفیګه یو راز ده د دې پای والټ نو دا څنګه کوو دلته را لیکلي وای کاپي دا کاپي کوو را اخلو راځو میموري ته یا هغه د یاداشت قسمت ته دلته میموري کې یعنی دلته یې ثبتوو را سره د بل وخت لپاره که چېرته مثلا مشکل پیښ شي نو د دې فریز په واسطه باندې موږ کولی سو چې هغه مشکل حل کړو یا ریکوري کړو نو دا هم دلته راواخیستل دلته کاپي کړو دلته سیفوو کله چې مو سیف کړ نو بېرته راځو پای ته بیرته پای براوزر ته راځو کوم قسمت کې چې موږ پای براوزر ته رالو نو دلته یوز فینګر پرنټ یعنی که چېرته مثلا تاسو موبایل فینګر پرنټ بدلون کوي نو هغه استفاده کوي سره نو راځو په دې باندې کلیک کوو دلته موږ خپل فینګر پرنټ چې هغه د ګوتې نښان په هغه خپله سنسوري ساحه باندې ږدو کله یې اکسپټ کړل یا قبول یې کړل نو منتظر کېږو تر څو پروسه ماخلي دلته چې دی وایي this is your identity on the Pi blockchain public key ده دا هغه د موږ د چاین یا بلاک چاین کلي ده یا هغه ادرس ته کله چې موږ غواړو خپل اکاونټ ته پای راولېږو یا هم د خپل اکاونټ ته مثلا په بل اکاونټ کې دغه هلته پیسټ کوو او خپل اکاونټ ته رالیږو نو دلته کاپي ورسره لیکلي دی دا د موږ د خپله د دې والټ ادرس ته یعنی بلاک چاین اکاونټ له لارې نو موږ راځو دا هم په خو خیر دا کاپي کوو دا مو هم کاپي کوو نو دا هم راځو له هغو سره یې سیفوو دا سیفوو دلته به ورسره بیرته راځو خپل پای براوزر ته کله چې پای براوزر ته رالو نو دلته پرایوسي پرفرنس ده دا صحیح ده نو راځو کنټینیو باندې کلیک کوو نو منتظر کېږو تر څو لوډینګ والټ پروسه را ترسره رسي او موږ ته بل پیج یا صفحه راخلاص شي نو دا صفحه را خلاصه شوله چې دلته مثلا والټ بلانس لیکلی دی سل ټیسټ پای دی یا مثلا دلته ریسیو سیم لیکلی دی آیا ترلاسه کوئ یا لیږئ نو پورته قسمت کې چې ریډ نقطه چې ده یا سره نقطه چې ده د دې باندې یعنی پای ټیسټ نیټ باندې کلیک کوو کله چې پای ټیسټ نیټ باندې کلیک کوو موږ پای مینټ انتخابوو دې باندې کلیک کوو او کله چې کلیک وکړ نو منتظر کېږو چې بله صفحه دا بله صفحه را خلاصو دلته والټ بلانس ده دلته پورته هغه کومه ریډ نقطه شوله هغه سره نقطه باندې بدله شوله یعنی دلته چې د موږ د پای مینټ یعنی موږ د پای څخه هغه ترلاسه کوو کوم چې حتی په پای اپ کې موږ پای چې ده یعنی د هغه لاسته کول لاسته راوړل په فری ډول باندې هغه شروع لري خو دلته چې د لاندې ډول دولې پای چې دی یو والټ بلانس دی او بل لاک اپ بلانس دی لاکډ اپ بلانس دی نو دا په دې معنی دی یو والټ بلانس دی یو هغه والټ بلانس دی چې کوم اوس موجود تاسو مثلا یا ترلاسه کوئ یا کله ترلاسه کړئ هغه وي او بل لاکډ اپ بلانس هغه بلانس یا هغه لاک شوی پای د کله چې تاسو په خپل پای اپ کې لاک کړی وي یعنی حتی یو اپشن ده په پای لاک اپ کې چې کله تاسو هغه خپل پای لاک یا ډیوریشن ده او پرسنټیج ده یعنی هغه دلته زما په اکاونټ کې فعلا هغه لاک اپ اپشن نشته ځکه چې پای چې ما د نوی اکاونټ جوړ د والټ جوړول لپاره ما جوړ کړو
نو په دې صورت سره مثلا تاسو غواړئ پای چاته ولیږئ نو تاسو به پر سینډ باندې کلیک کوئ. دلته هغه د بلک چین ادرس مثلا ما مخکې هغه دوهم نیوچه چې ما را کاپي کړله مثلا هغه شخص به تاته د هغه بلک چین ادرس درکوي. په دغه اوله خانه کې به تاسو هغه پیسټ کوئ او په دویمه خانه کې مثلا تاسو مقدار ورته تعینوئ چې مثلا 3 پایه یا 200 پایه مثلا داسې به انتخابوئ. دلته اندازه لیکل یعنی فیس مثلا حداقل یا هغه کمترین فیس د 0.01 پای ده. نو په دې صورت سره د هغو وروسته به تاسو پر سینډ باندې کلیک وکړئ او هغه شخص ته به دا ستاسو پیسې یا تاسو ورباندې خرڅ کړی دی یا تاسو همدغسې ور ولېږل هغو ته ورځئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې له یو شخص څخه پای ترلاسه کړئ یا ځان ته پای ورڅخه راولېږئ یا پای اخیستی وي او ځان ته لېږئ نو پر ریسیو باندې به کلیک کوئ. کله چې پر ریسیو باندې کلیک وکړ نو دغه ادرس چې پورته تاسو وینئ چې زه به تاسو ته نښاني کړم د ادرس ته دا تاسو د والټ ادرس ته چې له لارې د بلک چین به تاسو ته رالیږل کېږي. نو کله چې تاسو دغه را کاپي کړل کله چې کاپي کلیک کړل نو کاپي سلو تاسو به دغه کاپي یا کلی چې وله دا به هغه شخص ته ولګئ د واټساپ له لارې مسنجر له لارې د هر مسیج له لارې تاسو غواړئ دا ورته ولېږئ هغه راځئ ته په خپل ادرس په خپل ځای کې پیسټ کوي او تاسو ته هغه کوم مقدار اندازه چې تاسو پای ورڅخه غوښتوي په هغه اندازه باندې تاسو ته پای رالیږي. نو دا و د پای والټ جوړونه. د نورو ویډیوګانو دپاره لطفا چینل سبسکرایب کړئ او د بیلینګ یا هم د زنګوړې علامه باندې کلیک وکړئ تر څو د نورو ویډیوګانو نوټیفیکیشن ورسیږي. د مهمو ویډیوګانو